نو مسلمان څلورم حق په مسلمان باندې هغه د سلام اچولو دی. ان تسلم على اخيك المسلم اذا لقيته. کله چې ته دغه سره ملاو شي په دې خپل ورور مسلمان دی سلام ور واچوه. سلام په هغه باندې اچول دا ډیر ضروری حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وحق المسلم على المسلم ست. وی حقوق د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا شپږ دي. شپږ حقوق یو مسلمان په بل مسلمان باندې لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې اول ذکر کوي اذا لقيته فسلم عليه. کله چې ته د دې مسلمان سره ملاو شي په د باندې وای سلام واچوه. دا سلام اچول په د باندې دا ضرور دی، لازم دی. ولی ځکه چې الله عز وجل موږ د خپل کتاب کې ویلي دي افرمای وی فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. پس کله چې تاسو داخل شئ کورونو ته، خپل کور دی او که د یو مسلمان رور کور دی هغه چې په هغې کې سکونت کیږي او په هغې کې اوسېدل کیږي، وی فسلموا على انفسكم. په خپلو همجنسو باندې په خپلو ځانونو باندې سلام واچوئ. په خپلو همجنسو په خپلو ځانونو باندې سلام اچول. وی تحیة من عند الله مبارکة طیبه. دا تحیه ده، دا یو ډالۍ ده ډیره مبارکه ده او د الله عز وجل د لوري نه تاسې لپاره مشروع شوې ده. د سلام اچول د یو مسلمان حق دی په موږ او تاسې باندې چې موږ په هغه باندې سلام واچو تر څو چې هغه په اسلام کې دی هغه ته مسلمان ویل کېږي. سلام یو اهم عبادت دی، یو اهم طاعت دی چې نن سبا په دې باندې بېباکي ډېره شوې ده. خاصتا خلک چې خپلو کورونو ته ځي په خپله ښځه باندې په خپله لور باندې په خپله خور باندې په زنانو باندې سلام نه اچول کېږي. ځانو ته په دې باندې بدې ښکاري. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره او دا خبره ذهن ته ښکته کړه چې دا د دې خور د دې مور او د دې زنانه په تا باندې حق دی، د دې سړي په تا باندې حق دی کوم چې ستا په کور کې دی او کوم چې د کور نه بهر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. تاسو جنت ته داخلېدلی نه شئ تر څو چې ایمان مو نه راوړی. جنت ته تللی نه شئ تر څو چې مؤمنان ګرځېدلي نه سئ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. او مؤمنان جوړېدلی نه شئ تر څو چې یو بل سره مو مینه محبت نه یې کړې. وی الا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم. آیا خودنه درته ونه کړم په داسې یو څیز باندې چې تاسو په هغې باندې راتګ وکړئ یو بل سره به مینه پیدا شي، یو بل سره به محبت پیدا شي. ایمان والاو ترمنځ دا محبت او دا مینه او الفت دا فرض او لازم دی. دا ډېر اهم عبادت دی چې موږ د یو بل سره مینه ولرو، د یو بل سره محبت وکړو. ځان له ځاني زموږ په دین کې نشته دی چې زه په خپل ځان مهربان یم او ته په خپل ځان باندې مهربان یې. نه، په یو بل باندې به مهرباني کوو، یو بل باندې به شفقت وي، یو بل باندې به مواسات او همدردي وي. نو د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وایي هغه څه در ونه ښیم چې یو بل سره مینه محبت د هغې د وجې نه پیدا شي. صحابه کرامو فرمایل ولې نه د الله پیغمبره دا راته راوښیوه. نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي افشوا السلام بینکم. سلامونه په خپل مابین کې عام کړئ، سلامونه ډېر واچوئ، یو بل باندې سلامونه ډېر کړئ. د دې د وجې نه به ستاسې محبت پیدا شي. د محبت د پیدا کېدلو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ډېرې نسخې ښودل شوي دي چې د دې امت اجتماعیت او اتفاق په هغې باندې راځي. یو د هغې نه سلام دی، دویم د هغې نه اطعام الطعام دی، د خپلې ډوډۍ په ایمان والاو باندې خوړل چې زه تاله ډوډۍ کوم کور ته دې راولم، ستا کور ته ډوډۍ درلېږم، یو تحفه او هدیه درلېږم، ته زما سره داسې وضعیت کې په دې سره د ایمان والاو محبت پیدا کېږي. او دریم اتصال دی په صفوفو کې، په صفونو کې یو بل سره جخت او کلک ودرېدل، قدم د قدم سره او اوږه د اوږې سره لګول، په دې سره محبت او مینه پیدا کېږي. د زړونو کې د دې بوزغلۍ کېښودل کېږي. او څلورم الاعتصام بالکتاب والسنه. منګولې لګول د الله رب العالمین کتاب باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې. کله چې امت په دې خبرو باندې راتګ وکړي الله رب العالمین د دوی اتفاق او اتحاد نصیب کوي. کله چې دا خبرې نه وي اتفاق او اتحاد هسې نه راځي په خوله باندې. قرآن او حدیث باندې منګولې لګول دا ډېر ضرور دی او ډېر مهم دی. په بدعاتو باندې په خرافاتو باندې د قوم په رسم رواج باندې اتفاق او اتحاد نه راځي. اتفاق او اتحاد راځي په کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې.
یو په دې کې سلام دی چې سلامونه کله ډیر شي د امت اتفاق او اتحاد براشي ورورتیا براشي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عبد الله بن سلام رضی الله عنه وی لما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه و د الله پیغمبر چې کله مدینې ته راغی انجفل الیه الناس خلق داسې ډلې ډلې د دې خواته روانو. عبد الله بن سلام دا د یهود یو ستر عالم په تورات باندې ډېر ښه پوهېده. وایي زه لاړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته. وایي کله چې ما د هغه دا مخ وکته وایي ما ته پته ولګېدله چې دا مخ د ده مخ د دروغجن نه دی، دا یو رښتینی شخصیت دی. د ده په دې مخ باندې د دروغو علایم نه و، د دروغو پیغمبرانو د دروغو دعوګیر د حق دا پیژندل کېږي. اهل حق علما او باطل پرست دا چې انسان بصیرت لري پیژندلی شي. هغه څوک چې د هغې بصیرت ړوند شي او د هغه سره وخیرتې د دین او د ایمان نه وي نو په ده باندې حق او باطل سره ګډوډ کېږي. که نه الله رب العالمین اهل حقو ته یو اثر ورکړی دی او د هغې په مخ باندې د هغې وضاحت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مې وکړته وایي ما ته پته ولګېدله چې دا مخ د دروغجن سړي نه دی. وایي اول هغه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلقو ته په مدینه کې تکلم وکړ وی ویلي یا ایها الناس افشوا السلام، ای خلقو سلامونه ډېر کوي، یو بل باندې سلامونه ډېر اچوئ. دا ګوره بعضو خلقو ته یو فرعي مسله معلومیږي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په اولو خبرو کې ذکر کوي. وایي سلامونه ډېر کوي. واطعموا الطعام، او په خلقو باندې خپلې ډوډۍ وخورئ. وصلوا والناس نيام، او منځونه وکړي کله چې خلق ویده دي. تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته به په سلامتیا باندې الله رب العالمین تاسې بوځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړني ارشادات دي. موږ او تاسو ډېر پخوا ایمان قبول کړی دی، ډېر پخوا هم اسلام قبول کړی دی. راځئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه لومړنو ارشاداتو باندې عملونه وکړو، هغه په خپلې زندګۍ کې راولو. هغه اولنۍ خبرې تر اوسه پورې موږ په عمل کې نه دي راوستي. دا د اول صنف خبرې دي، دا د هغه ابتدایي مسلمان خبرې دي چې هغه به په دې باندې راتګ کوي، خو زموږ په زندګۍ کې دا هم نه لیدل کېږي. دا ډېر تاسف دی او ډېر غم دی په موږ باندې چې ولې په موږ کې دا خبرې ورکې شولې، ولې پکې دا نه لیدل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په دې باندې روزلي چې د سلامونو به ډېر پابند وو. طفیل ابن ابی ابن کعب، د ابی ابن کعب رضی الله عنه زوی دی. وایي زه به راتللم د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ملاقات ته و د هغه خواته. هغې پسې به زه روان وم. وایي هغه به بازار ته لاړه، چې بازار ته به لاړه وایي که معمولي غونته کې سودا به چا خرڅوله دا به ورباندې تېرېده، په هغې به یې سلام اچو. که یو لویه سودا به خرڅوله په هغې باندې به سلام اچو. که مسکین به له مخې له ورغې په هغې به سلام واچو. ده به نه د ریټ پوښتنه کوله، نه به یې څه اخیستل، خو دا کار به یې کوو. یو ورځ یې وایي ځان پسې پسې کړلم او ځان پسې روان کړلم او دغه شان یې بازار ته بوتللم او په دې خلقو باندې دغه شان سلامونه اچول. وایي ما ورته ویلې چې عجیبه سړی، موږ ستا خواله راشو، هلته در سره کښېنو، راځه چې څه حدیث موږ ته بیان کړي، د پیغمبر حدیث اورېدلي هغه راته بیان کړه. او ته موږ ځان پسې پسې کې بازار ته م راولې او نور هېڅ کار دې نه وي، نه څه اخلي، نه څه خرڅې، نه د چا ملاقات وي، فقط سلامونه چې سلامونه چې سلامونه چې همداسې روان یې په بازار کې. نو هغه ورته ویلې دا داسې غټخېټه غونته کې و ذاتن. وایي یا ابا بطن، ای د خېټې والا، انما نغدو من اجل السلام، موږ خو دې بازار ته د سلام د وجې نه راځو چې دا سلامونه په دې خلقو باندې واچو. موږ د مبیعې خرڅول او د هغې اخیستل غرض نه دی، نه ریټونه په یو څیز باندې اچو. راځو دپاره د دې چې دلته مسلمانان دي، مؤمنان دي، مسکینان دي، په هغې باندې سلامونه واچو. زه هغوی ته دعا وکړم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او هغوی ما ته دعا وکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ځکه دا ډېره قدرمنه کلمه ده او ډېره بهترینه کلمه ده چې د الله عز وجل د لوري نه دې په تا باندې سلامتي وي. هغه ذات چې السلام دی هغه دې د تا سره ملګري او د هغه نصرت او کومک دې د تا سره همیشه دپاره وي. ایمان والا چې یو بل ته داسې دعاګانې غواړي په وخت د ملاقات کې، نو کله به دوی ته اذیت ورسېږي، کله به دوی ستومانه شي او کله به دوی خفه شي. هر وخت به د دوی اطمینان وي، د دوی به سلامتي وي، د دوی به عزت وي او د دوی به قدر وي. حدیث کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وایي ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، درې کسان دي چې الله د دوی ضمانت اخیستی دی، الله د دوی ذمهوار دی. وایي
په څه خبره باندې وایي ان عاش کفیه وایي که چېرته دې درې واړو کسانو چې دا درې خصلتونه پکې راغلل دا یو د دې نه پکې موجود دی وایي که چېرته ژوند تیر که د دوی به کفایه وکړی شي په ژوند کې یعنې الله رب العالمین به مخلوق ته نه محتاج کوي الله به د ذلت نه وساتي الله به د سوال نه وساتي الله رب العالمین به د داسې حالتونو نه وساتي چې دا پکې مخلوق ته محتاج شي د دوی کفایت به وکړی شي حفاظت او ساتنه وان مات دخل الجنه او که چېرته دغه درې کسانو کې یو مړ شو الله رب العالمین به جنت ته بوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول پکې دا ذکر کوي من دخل البیت بسلام فهو ضامن على الله عز وجل څوک چې کور ته داخل شو په سلام اچولو باندې وایي دا ضمانت الله رب العالمین اخیستی دی واه واه څومره خوشحالي ده کور ته وننوتلي په خپل پلار او مور او ښځو او بچو دې سلام واچو هغوی هم خوشحاله شو د هغوی حق ادا شو که ژوندی الله رب العالمین به د عزتمند ساتي او که مرګ در باندې راغی الله رب العالمین به د جنت ته بوځي جنتي انسان دی هغه څوک چې په خپل اهل و عیال باندې د سلام د اچولو پابند دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل څوک چې د کور راووت مسجد ته د جمعې په ورځ باندې په عامو 5 وخته لمونځونو کې دا راځي د مسجد په لوري باندې را روان دي اذان یې اورېدلی دی او اذان یې تر غوږ شو دغه دی د الله کور ته راغی وایي الله رب العالمین د دې ذمهواري اخیستې ده چې دا سړی که ژوند دې تېروو د عزت ژوند به تېر کړي او که چېرته ورباندې وفات راغی الله رب العالمین به جنت ته بوځي نن چې موږ دا ذلیله شوي ستو نن چې دا رسوا شوي ستو او نن چې زموږ دا حالات خراب دي د دې د وجه نه په من کې د مساجدو اهتمام نشته په من کې د مساجدو قدر نشته دی او امت مسلمه چې د مساجدو داسې لحاظ نه کړی لکه څرنګه چې د جمعې په ورځ باندې کېږي نو الله رب العالمین به د ذلت نه خلاص نه کړي الله رب العالمین به د مغلوبیت نه خلاص نه کړي کله چې دې امت کې د 5 وخته جماعت داسې پابندي راغله لکه څرنګه چې د جمعې د جماعت پابندي الله رب العالمین به دوی له عزت ورکړي الله رب العالمین به دوی له قدر ورکړي موږ دفترونو ته تللی شو موږ بازارونو ته تللی شو خیراتونو او ودونو له تللی شو نورو جرګو ته تللی شو خو د الله رب العالمین کور ته په راتګ کې موږ بیماران او د الله رب العالمین د کور نه اذان اورو او زموږ ایمان دومره کمزوری دی چې دا موږ د خپلې بسترې نه پاسئ د خپلې حجرې نه هم بهر کړي او د مسجد په لوري باندې موږ بوځي ځان له غم وکړه د خپل ایمان په رابطه باندې غمجن شه او پریشانه شه چې دا زما څومره کمزوری ایمان دی چې زه اذان اورم او د الله عز وجل کور ته دغه ایمان به نشي بوتللی د ایمان غم دې وکړه او د دې سوچ او فکر وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم کس ذکر کو وی ومن خرج فی سبیل الله او هغه څوک چې د الله په لار کې ووته لار د رب العالمین اولنی مصداق الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد مشروع جهاد ته څوک ووته او د سبیل الله اطلاق کیږي په لار د طلب کولو د علم د سبیل الله اطلاق کیږي په هغه لار د دعوت شرعي په هغې دعوت باندې چې هغه د کتاب او سنت دعوت دی ګوره هغه چې د خرافاتو او د موضوعاتو او د کمزورو روایتو دعوت وي او د صوفیت او د وحدت الوجود دعوت وي هغې ته سبیل الله نه ویلی کېږي هغې ته د الله لاره نه ویلی کېږي هغه د بدعاتو د خرافاتو لار وي هغه لار د الله ده چې دعوت پکې وي د الله کتاب ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته څوک چې د الله په لاره کې ووته وایي فهو ضامن على الله عز وجل ان عاش کفیه وان مات دخل الجنه که ژوند یې تېروو د عزت ژوند به تېر کړي او که چېرته ورباندې وفات راغی او مړ شو الله رب العالمین به جنت ته بوځي یو د هغې نه سلام اچول دي کله چې مؤمن مسلمان خپل کور ته داخلیږي په خپل اهل عیال باندې سلام دومره لوی د فضیلت والا او د خیر والا عبادت او بندګي ده ایمان والا ده د مسلمانانو حق دی د ایمان والا او حق دی په موږ باندې او دا داسې حق دی چې موږ بل ته ادا کړو دا غم پکې عزت او قدر وشو الله عز وجل ورباندې راضي او خوشحاله شو زموږ مینه محبت پکې راغی الله به موږ جنت ته داخل کړي د دې په وجه باندې به د دنیا او د آخرت عزتونه الله رب العالمین موږ له راکړي الله رب العالمین دې وکړي چې موږ د امت مسلمه حقوق ادا کو د هغې په حقوقو کې موږ جفا ونه کړو الله رب العالمین دې موږ په دغه حقوقو کې وفادار وګرځوي او الله رب العالمین دې د هغې د ضایع کولو نه او د هغې د بربادولو نه موږ او تاسې وساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم